هیواد مو ګړندی د پرمختګ په لور روان دی، راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان. کندهار ښاروالي نن رسما د نورزو شابرج او یخ کاریز د سړکونو د وصل کولو چارې راپیل کړې. راتلونکی مو روښان دی. د ولس د مسلسلې غوښتنې وروسته کندهار ښاروالي هغه دا وپتېل چې دا سړک خلاص او اساسي ورغول شي ترڅو د ښار او د اوسیدونکو او د یخ کاریز اخواته د خلکو در مابین د وصل یو لار جوړ شي. کړي د 3 میاشتې په موده کې به پای ته رسیږي او 20 میلیونه افغانۍ لګښت باندې راځي د استملاک سره. دغه سړک چې نن ورځ د استملاک شوی برخې د نړولو چارې راپیل شوې تقریبا 130 متره اوږدوالی او 25 متره بردوالی لري. سکون یې هر سیمه بیابان دی، راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو روښان دی. ځواکونه یې محکم دي، صفونه منظم دي، صفونه منظم دي، سرتیري سرشاره. پر دغه سړک باندې د استملاک په شمول 20 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی چې ټولې رغنیزې چارې به د 3 میاشتو په موده کې بشپړې شي. چونکې دغه منطقه چې ده دا زراعتي منطقه ده، نو په دې کې سکیویشن ته یا کندنکاري ته ډېر ضرورت دی کې د دې ټول هغه پلان د تخنیکي ټوله جوړ شوی دی. په دغه لار کې چې کوم کورونه دي یا ملکیتونه دي د هغو ټوله تقریبا د استملاک چارې پای ته رسېدلي دي او دا سړک چې دی 130 متره اوږدوالی لري، 25 متره بر لري او چې په دغه خپل بر سره به انشاءالله العزیز په ډېره اساسي طریقه او په ډېره بنیادي طریقه رغول کېږي او چارې به پرمخ وړي انشاءالله. د دغه سړکونو په وصل کولو سره د همدې لارې تلونکو کسانو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه ځانګړې مننه وکړل. اوس داسې لنډ شیدانو چوک دی انشاءالله بس خلک ډېر خوشحاله دي، د ولس دا دې ګرده راوتلي دي د خوشحالۍ احساس کوي. د دغه لارې په خلاصېدو سره خود خوشحاله یم، دغه مې خپل وطن دی ښه دی چې جوړ شي. پرمختګ په لور روان دی، راتلونکی مو روښان دی، راتلونکی مو